د کهانۍ شروعات کې موږ د کیوین نومي کس وینو. دا یو ډرایور وي او د یو سکول د پاره د ماشومانو بس چلی. د دې په خاندان کې د دې ښځه او مور او یو د دې زوی وي، خو د دې زوی د دې خبره نه مني. یوه ورځ دا سکول ته ځي، نو ماشومان په خپل بس کې کینی او د سکول طرف ته روان شي. دا د کیلیفورنیا ښار دی. دلته کې عام طور باندې موسم ډیر ګرم وي. په غرونو باندې مونږ د بجلی خمبې وینو. دلته کې په یو تار کې کرنټ وي. د دې وجې نه سپرمغۍ پیدا شي او دا سپرمغۍ لاندې په کابلو باندې ولویږي، خو دا کابل وچ وي ولې چې موسم د خزان دی. د دې وجې نه اور واخلي او دا اور ډیر په تیزۍ باندې د ځنګل طرف ته روان شي. خو دغه طرف ته یو غټ ښار وي. دلته چې کم خلک موجود دي دیو ته د دې خطرې په باره کې پته نشته. کیوین چې کله سکول ته ورسي نو دا ماشومان پریدي. د دې نه پس به دا د بس ګراج کې ودرېږي. دې وخته پورې په ځنګل کې اور ډیر زیات خور شوی وي. څه پولیس والا دا اور ویني نو دیو فورن فایر بریګیډ والا راوغواړي. فایر بریګیډ والا چې کله راشي نو دیو ته پته ولګي چې دا اور د غر په سر کې لګېدلی دی. هغه ځای ته تلل ډیره مشکله ده، خو بیا هم دی خپل کوشش کوي او په بله لار باندې د دې غر سر ته روان شي. دې خوا مونږ کیوین وینو. دی دا بس د ګراج طرف ته روان کلی دی. دې ته تر اوسه پورې د اور په باره کې پته نشته. د کور نه ورته د مور فون راشي او ورته وایي چې ستا په زوی باندې الټې لګېدلې دي، هغه هسپتال ته وړل پکار دي. دا ورته وایي چې پریشانه کېږه مه، زه به د یو سټور نه دوایي راواخلم او در به وړم. د دې وجې نه دا ګراج پریږدي او د میډیکل سټور طرف ته روان شي. دا د سټور نه دوایي راواخلي. د اور دا لوګی دومره خور شوی وي چې دا د هر ځای نه ښکاري. فایر بریګیډ والا ته پته ولګي چې دا هوا د ښار طرف ته روانه ده. د دې مطلب دا دی چې ډیر زر به دا اور د ښار طرف ته راورسي. پولیس والا راغون شي او د دې اور د لګېدلو معلومات کوي چې دا اخر لګېدلی څنګه دی. ولې چې په امریکا کې هر ټیم کې اور لګي، خو دا ځل اور ډیر په تیزۍ باندې لګېدلی دی. د بعضې ځایونو اورونه دی وجلي دي، خو دا کوم ځای کې چې اوس اور لګېدلی دی دا ډیر زیات سیوا دی. د دې کنټرول کول ناممکنه ده. نو پولیس والا ته پته ولګي چې دلته د بجلی په وجه باندې سپارک پیدا شوی دی او د هغې نه دا اور لګېدلی دی. دلته کې دیو د بجلی والا راوغواړي. نو دا فایر بریګیډ والا ورته ډیره غوسه وکړي او ورته وایي چې د هوا په ټیم کې دا بجلی مه چالو کوئ. د دې نه پس بجلی والا ټوله بجلی بنده کړي. دې خوا مونږ یو پولیس والا وینو. دا فایر بریګیډ والا ته وایي چې زه د اور په منځ کې یم او زما خواته څه کورونه دي دا د اور په چپو کې راګیر شوي دي. دې خلکو ته د مدد ضرورت دی. د دې وجې نه دا په خپله هم راکوز شي. داسې خلک په خپل ګاډي کې کینی او د دې ځای نه وځي. دې خوا دیو ته پته ولګي چې دا اور د ډیر وخت نه بلیږي او ډیر په تیزۍ سره خورېږي. کیوین ته د دې د بوس فون راشي او ورته وایي چې بس زر راوله، ولې چې د دې ځای نه به ماشومان ته وباسي. خو کیوین دا بس د خپل کور طرف ته روان کلی دی چې د خپل زوی د پاره دوایانې ویسي. د فایر بریګیډ والا څه چې کم ګاډي دي نو دا د غر سر ته نشي ختی. د دې وجې نه دیو هوایي مدد وغواړي او د هلیکاپټر او د جازونو نه په دې اور باندې اوبه راخري. خو دا اور د مړ کېدو والا چرته دی. د دې وجې نه فایر بریګیډ والا نور هلیکاپټرې هم وغواړي، ولې چې دا اور د ځمکې نه وجل ډیره مشکله ده. دې خوا کیوین ته پته ولګي چې په ځنګل کې ډیر تیز اور لګېدلی دی او د فایر بریګیډ والا ګاډي دغه طرف ته روان دي. نو دا د خپل زوی سره خبرې وکړي او ورته وایي چې ډیر زر به زه ستا خواله درشم او که هر څه کېږي نو ته به د کور نه بار نه وځې. د اور نه چې کوم لوګی راوځي دا هر طرف ته خورېږي. دې خوا په سکول کې چې کوم ماشومان دي دیو هم دغه لوګو ته ګوري. دیو ته هم پته ولګي چې اور لګېدلی دی. دلته کې یوه ټیچرۍ د دې نوم میری دی. دا ټول ماشومان یو ځای ته راټول کړي او یو ځای ته یې کښېنئ. د ډیرو ماشومانو مور او پلار سکول ته په دیو پسې راغلي، خو اوس هم ډیر داسې ماشومان دي چې د دې مور او پلار نه دي راغلي. دې خوا کیوین ته د خپلې ښځې فون راشي. د دیو د خبرو نه داسې لګي چې دیو د یو بل سره نه اوسي. نو هغه کیوین ته وایي چې ما ته پته ده چې زموږ زوی په خطره کې دی او ته کور ته مه ځه، زه به یې د کور نه راوباسم. دې خوا په سکول کې یو ورکر ټولو ډرایورانو ته وایي که د هر چا بس خالي وي نو زر تر زره سکول ته راشئ او دا ماشومان د دې ځای نه وباسئ. ولې چې اوس هم په سکول کې ډیر ماشومان پساو دي او د دیو مور او پلار په دیو پسې نه دي راغلي. خو د کیوین نه علاوه ورته څوک جواب ورنکړي. دا ورته وایي چې زه به سکول ته ډیر زر درشم او زه به دا ماشومان د دغه ځای نه وباسم. نو
نو کیوین ډیر په تیزی سره د سکول طرف ته روان شي. دا چې څنګه سکول ته ورسي نو ټول ماشومان په بس کې کېني. د میری نومي ټیچره کیوین ته وایي چې دا ټول ماشومان به ته یو سیف ځای ته ورسې، خو کیوین ورته وایي چې زه یوازې داسې نشم کولی، تاسو نه به څوک زما سره ځي. نو میری ورته وایي چې ټیک ته زه به درسه لاړه شم. نو میری هم د دې ماشومانو سره کینی او دیو د دې ځای نه روان شي. پولیس او فایر بریګیډ والا د اور په مړ کېدو کې لګیا وي. کیوین چې په کومه لار روان وي نو دا په یو ټریفیک کې ایسار شي. ټول خلک د دې ځای نه وتل غواړي، د دې وجې نه دلته ډېر غټ ټریفیک جوړ شوی دی. دغه شان په انتظار په دیو باندې ماښام شي. کیوین ته چې کله پته ولګي چې د دې ځای نه د وتلې څه لاره نشته نو دا میری په سیټ باندې کینی او ورته وایي چې زه د لارې د خالي کېدلو کوشش کوم، ته به دا بس په مزه په ما پسې شاته راولې. دا مخې ته ورشي او هر یو ګاډي والا ته وایي چې زما سره ماشومان دي، ما ته لار پرېږدئ. د ډیرو کوششونو نه پس د کیوین بس د دې ځای نه وځي. دغه شانته کې بس یو ځای ته ورسي. دا چې وګوري نو دلته ډیر تیز اور وي، ټول کورونه سوځي. میری ورته وایي چې موږ دلته ایسارېدی نشو، موږ له دا ماشومان هغه ځای ته رسول پکار دي کوم ځای چې موږ ته خوستلی شوی دی. کیوین دا بس په دې اور باندې ور روان کی او د دې ځای نه د مخکې تللو کوشش کوي. د لوګو په وجه باندې تیاره جوړه شي او ټول ماشومان ډیر زیات یریږي، خو میری په څه ناڅه طریقه باندې دیو له حوصله ورکوي. دې خوا موږ څه ټینټونه وینو، په دې اور کې چې څومره زخمي شوي خلک دي هغه دلته کې راوړی کېږي. ټولو بسونو والا ته دا اډر وي چې خپل بسونه دلته راولئ، خو د اوسه پورې صرف یو بس نه راغلی، هغه هم د کیوین بس وي. په دې بس کې چې کوم ماشومان دي د هغوی مور او پلار دلته ډیر زیات پریشانه وي. دې خوا کیوین موږ وینو د لوګو په وجه باندې دې ته لار نه ښکاري، خو دا بیا هم په څه ناڅه طریقه باندې د دې ځای نه د وتلې کوشش کوي. په ټولو ماشومانو د ګرمۍ په وجه باندې خولې راشي او ټول اوبه غواړي، خو دلته کې اوبه میلاوېدل ډیره مشکله ده. کیوین خپل بس په هغه ځای کې ودرئ چېرته چې دا اور لږ کم وي. میری ورته وایي چې زه دلته خواوشا کورونو کې اوبه ګورم. نو دا یو کور ته ورشي، د دې خواته یو پیټرول پمپ وي، دلته نه دا اوبه راواخلي، خو په دغه ټیم کې د پیټرولو کې یوه دماکه وشي، خو میری پکې بچ شي. دا د ماشومانو دپاره اوبه راوړي. د ټیم تېرېدلو سره دا اور نور هم سیوا کېږي. کیوین دا بس صرف مخې ته روان کلی، دې ته نور څه پته نه لګي ولې چې هر طرف ته تیاره وي. دې خوا د ماشومانو مور او پلار ډېر پریشانه وي. دې ټولو ته د کیوین بوس وایي چې تاسو پریشانه کېږئ مه، په کوم بس کې چې ستاسو ماشومان دي هغه د کیوین نومي یو ښه ډرایور چلوي او د هغوی سره د میری نومي ټیچره هم ده. هغوی دواړه به صحیح سلامته ستاسو ماشومان دلته راوړي، تاسو پولیس والا خپل کار ته پرېږدئ. کیوین چې کله روان وي نو دلته دې ته څه خلک میلاو شي. دیو ورته وایي چې مخکې مه ځه، ولې چې د مخکې تلو لار نشته او تاسو د دې ځای نه پیدل وځئ. خو د کیوین سره 22 ماشومان دي، دا ماشومان پیدل نشي بوستی. نو دا میری ته ووایي چې ته په دې بس کې کېنه او زه دا لار ګورم. دا چې څنګه د بس نه کوز شي او لار چیک کړي نو دې ته پته ولګي چې د دې ځای نه د وتلې خو لار نشته، هر طرف ته اور دی. نو دا فیصله وکړي چې دا بس به دلته ایسار کړو. اور چې کله لږ په قلاره شي یا هوا کمه شي نو موږ به دا بس د دې ځای نه واړو. ټول ماشومان ژاړي. نو میری ورله حوصله ورکوي. کیوین میری ته وایي چې زما دا بنین واخله او د ماشومانو له پې پوزې بندې کا چې د لوګي په وجه باندې بېهوشه نشي. کیوین د خپل بنین نه وړې ټوکړې وکړي او په اوبو کې لمدې کړي او بیا یې د هر ماشوم خولې ته ونیسي چې د لوګي سره دیو ته زهریله ګیسونه دننه نشي. پولیس والا هم ډیر پریشانه وي. دیو ته معلومه ده چې دا اور غلي کول ناممکنه ده، ولې چې دا اور په ډیره غټه علاقه کې خور شوی دی. دا اور هلیکاپټر هم نشي مړ کولی. نو دیو فیصله وکړي چې موږ له صرف په یو شیز باندې فوکس پکار دی، هغه هم د خلکو بچ کول. دیو د میډیا مخکې دا بیان ورکړي او ورته وایي چې تاسو ټینشن مه اخلئ، په دې اور کې چې هر څومره خلک دي نو موږ به هغو صحیح سلامت بچ کوو. دې خوا کیوین او میری د یو بل سره خبرې کوي. دیو ته پته ولګي چې دلته کې زموږ مرګ دی او دا زموږ اخیري ټیم دی. په دې کې دیو ته پته ولګي چې دا اور نور هم سیوا شوی دی. نو کیوین د بس نه راکوز شي او خواوشاته اور مړ کړي، خو هوا دومره تیزه وي چې دا اور مخې ته را روان وي. نو کیوین ته پته ولګي چې داسې خو به موږ په دې ځای باندې مړه شو. دا خپل بس سټارټ کړي او د دې ځای
نه د وتلې فیصله وکړي دا د بس په فول سپیډ باندې روان کی او په دې اور باندې ورشي دا د بس مخې ته چلی په دې کې ډیره زیاته خطر وي خو د دې سره بل سرلار نه و دیو د بس د شیشې بندي کړي دي د دې وجې نه لوګي دننه نشي راتلی مخکې لار خو نه ښکاري خو کیوین په خپله اندازه باندې دا بس چلی د ډیر مهنت نه پس ډیر په مشکله باندې دا بس د دې ځای نه وځي او یو داسې ځای ته ورسي چېرته چې لا اور نه دی رارسېدلی دا د بس هغه ځای ته ورسئ چېرته کې چې دې ته خوستلي شوي دي د ماشومانو مور او پلار ډیر زیات خفه ولاړ وي خو چې څنګه دیو دا بس ویني او ورته پته ولګي چې زموږ ماشومان خو صحیح سلامته راله نو ډیر زیات خوشحاله شي د دې ماشومانو مور او پلار کیوین او میری ته شکریا هم وایي او خپل ماشومان د ځان سره کی د دې نه پس کیوین خپله فیملی ګوري دا د کیمپ کې ګرځي راګرځي نو دلته کې دې ته مور میلاو شي دا چې خپله مور ویني نو ډیر زیات خوشحاله شي او ورته وایي چې زما زوی څه شو نو د دې مور ورته وایي چې ستا زوی ستا ښځې د ځان سره بوستلی دی یو څو ورځې پس موږ وینو اوس اور مړ شوی دی خو دې ډیره زیاته طبیعي کلې ده کیوین چې کله خپل کور ته ورسي نو دا د خپلې فیملی تصویران ګوري دا ډیر زیات خفه وي چې زموږ کورونه سوځېدلي دي په دې کې دلته یو ګاړی راشي نو د دې ګاړي نه د دې ښځه او زوی راکوز شي د دې زوی د دې سره میلاو شي دیو ټول صحیح سلامته وي د کیوین ښځې ته هم د خپلې غلطۍ احساس وي او دیو د یو بل سره یو ځای اوسېدلو فیصله وکړي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ